معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. نه ده ما ته په دغه سترګه نه ګوري چې د طالبانو حکومت راغلی ته تم تعلیم زه هلته هم هغه یم اوس هم هغه یم بیا به هم هلته مې هم ویل ما دې د الله په ذات قسم یې کوم یوازې نشم وویل پر لار عسکرو روپۍ اخیستې ګاز ګران شو ما پر دغه منبر وویل مال خلکو دا ګاز ولې ګران هېچا غږ نه کړ مال ووایاستو خو ولې ګران پر لار بدماشان دي غونډګان دي د هغو له وجې موټران نه شي راتلی پر ما ورته ګاز یو په دوه کوي نو مقصد دا ده څه مختصرې خبرې اسلامي نظام راغلی ده اوس خو دوی دا نارې وایي چې نظام اسلامي ده دوی دا نارې وایي چې موږ به پر امت پر دې ملت شفقت وکړو موږ به رحم وکړو موږ به خدمت وکړو دا شعار یې اوس راخستی ده ما او تا به هم دعا کوو یا الله توفیق یا الله هغه رقم نو بیا مه کوې لکه نور چې مسله یا الله چې کومه ناره کوي د هغه توفیق ورکړي او انشاءالله تر یو اندازې پورې دا خلک چې موږ یې اوس یا رنګ وینو یا یې عادت وینو یا یې خوی وینو یا یې په یو اندازې به په دې خپله واده کې انشاءالله صادق هم وخېږي خو به شرط عام زما او ستاسو هم یو څه غوښتل کېږي له ما او تا دا غوښتل کېږي چې موږ اول د الله شکر ووایو اول نه هېڅ د دغه نه د والد نه د کومندان نه د بل نه الله ته وایي چې یا الله نظامونه ته بدلوي یا الله ته هغه ذات یې چې زه دې له یوې دنیا بلې ته راوستلی یا الله ته هغه ذات یې چې دا نظام دې په شل شپې کې بدل کوي پر بل دنیا وایي اوس کافران هم ورته حیران دي چې دا ولې دی نو الله دا کار کوو که د الله خوښ اول به د الله عظیم احسان منو یا الله تعالی موږ سره احسان بیا نو من لم یشکر الناس فلم یشکر الله حدیث ده نبی علیه السلام وایي چې د خلکو شکر یې نه ووایو هغه د الله شکر نه بیا به د دې خپلو خلکو شکر هم وایي چې الله دې خیر درکړي چې ته په اسلامي لباس کې په اسلامي عنوان کې په اسلامي شکل کې د مسلمان په شکل زم بحثیت یو مسلمان تم د مسلمان رویه را سره کوي الله دې خیر درکړي او په دویم نوبت کې چې له موږ څخه د دې نظام په کامیابۍ کې څه کېږي هغه باید موږ هم ځکه دا زموږ نظام موږ کې امن راوړی ده شاید د دې امن په دغه خو به تاسې هم هر څوک به پوهېږي موږ ماښام په ترنک کې مېلمانه وو ماختر ناوخته خیر خیر دا کور ته راغلو نو څوک راته درېدلی د نوې ټکه ویلېږي کور ته راغلو هغه خلک له دې ځایه چې به کندهار ته تلې دلته یو سپېره ولاړ ستا پر جیب علمې وه دلته ولاړ دلته هلکه تا کړي څه ته اوس ما ساتې که ځان په ما ساتې چې پر دا دغه باندې پر هره غونډۍ باندې به بدماشان ناست دې موټروانان دې ځورول دا سواریان دې ځورول دا خلک دې ځورول نن هغه لاره خلاصه ده هر څوک مطمئن پر هغه لاره چې پر یوه غونډۍ باندې یو څوک هم نه ده ناست خلک مطمئن دي دا له احسان وکړي خیر د نور ترقي و کامیابي د ملک په هر انداز چې ده اوس خو لا بیخي سر ده دا به وکتل شي چې آینده کې د ملک د آبادۍ دپاره د ملک د ترقۍ دپاره زما او ستا د اوسا ژوند دپاره دا آینده کې څه کېږي لیکن یو شی خو اوس د خلکو له ځانه سره داسې جوت راوړو امن یې راوړو خیر هر سړی ځان داسې ویني چې زه نور په امن یم ما باندې څوک کار یو خو هغه خلک دي چې جنایت به کړي ستا جیب به هم شکولی له تا به بیریږي دا بل جیب به تلاشي کړی دا بله به بیریږي هغه خو د ده خپل کار دی داسې خلک نن نه بیریږي چې هغو په چا څه نه یې کړي هغه خپل ځان په امن احساسوي دا شی د خلکو راوړي او انشاءالله چې څه د دا خلکو توجه ده یا د دوی سره څه خبرې دي یا انشاءالله که الله توفیق ورکړي دا اراده هم دوی لري چې دا ملک په مادي لحاظ وساتي آباد یې کړي سړکان یې جوړ کړي تجارتونه یې آزاد کړي
د خلکو سرمایې محفوظې شي، د خلکو عزتونه محفوظ شي. خو چونکې داسې ابتدایي حالات دي، اوس خو حالات تاسې ته معلومېږي، تر اوسه خو لا بیخي مبهم حالات دي. بیا هم نو څه خبرې ستا یوه خبره دا ده چې دا نعمت د شکر بیا ادا کړو. الله بیا زیاتوي دی نه دا نعمت. الله وی لئن شکرتم لازیدنکم، که تی شکر ادا کوئ زه به در زیات کړم. دا امن خو پرېږده، دا امن به هم پر دغه حالت وساتل سي. مادي ترقۍ به راسي، سړکان به هم جوړ سي، ارزاني به جوړ سي، بازارونه به هم پر مخ ولاړ سي. الله به د اسمان له خوا احسان وکړي، کلونه به آباد سي، اوبه به ډېرې سي، کښتونه به وسي. بشر جان که مو شکر ادا. او بل دا خبر ده چې څونه د هر فرد جلا جلا توان کېږي، پکار دا ده د دې خلکو سره کومک چې څونه کومک یې وسپاري. دا هم یو کومک دی. تا ته یو پیغام درکړي، ته بل ته ورسوي، دا هم یو کومک دی. دا هم یو کومک ده. ته یو ځای فساد وینې، ته په دې پوهېږې چې دا کوله نه